د امریکا او ناټو هغه وحشت او دهشت چې دلته دا ټولې مرمۍ دي چې لګېدلې دي دا تر اوسه پورې هغه اثار دغه ځای باران وهلی ده که نه دلته مرمۍ ډېرې دي دا تر اوسه پورې دلته نه چا زندګي کړې ده نه چا ژوند کړی نه خو اوس یعنې کې یې غونډه هواره کړل نو شیش باندې به زندګي وکړي لکه خاص قصه موږ ته د پلار مطلب نه یادېږي چې موږ پلار سره رقم ته اوسېدلی او د کلي کې سره رقم زندګي کوله کله چې داسې مشرانو نه اورو چې موږ پوهېږو چې زموږ پلار یو ښه زندګي دلته تېره کړې د څوک وتلی هم نشي چې هر چا به له کوره چراغ به ولږه هغه یې ویشته د همدې واقع شهیدان همدې واقع شهیدان دي تګاو د کاپیسا ساحه چې دا د فرانسویانو په لاس وه خو چاپه له جلال آباد نه سپیشل پوسټ راغلی قیامت یوه علامه وه چې په دې کلي باندې راغله تر اوسه پورې دلته نه چا زندګي کړې ده نه چا ژوند کړی نه خو اوس یعنې کې یې غونډه هواره کړل نو شیش باندې به زندګي وکړي بیا یې د ده پلار چې رایستلی و بېرته ننوتلی و غالبا بیا یې ملته په کور کې داخل کې شهید کړی دي یعنې دلته په دې کلي کې ځوان نه و پاتې نه دغه ډول پیښه رامنځته کېدل څه ډول وه داسې یو ترهاري ورځ وه چې ورور او زوی او پلار او ښه بد نه پېژندل کېده چې وروره بیا راغله او موږ شهیدانوي موږ له کابل څخه د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ پر لور د یوې داسې تراژدۍ د مستندولو پر لټه راوتلي یو چې تر دې دمه د کمرې له سترګو پټه پاتې وه له دې ځایه د تګاب تر انځري کلي پورې تقریبا 3 ساعته لاره ده هغه سیمه چې د امریکا او ناټو په ګډو عملیاتو کې په بشپړ ډول له منځه ولاړه له کابل څخه له 3 ساعته سفر وروسته دلته همدې کلي ته راورسېدو د انځري کلی د غره په لمن کې یو داسې وړوکی کلی ده چې همیشه د خوښیو او سکون په نوم باندې یادېږي خو د یوې شپې وحشتناکې حملې د دې کلي سکون ورڅخه واخیست د دې کلي ډیری وګړي د خپل ژوند ضرورتونه له مالدارۍ او بزګرۍ پوره کوي زه کوښښ کوم چې د همدې وحشتناکه شپې او د دې چاپې په تړاو باندې د دې سیمې له مشرانو سره خبرې اترې وکړم درنو لیدونکو یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم څو شېبې وړاندې همدلته د انځري کلي ته راورسېدلو تاسو ته معلومه ده چې په کلو کې اکثرا دا دستور دی چې خلک د کلي خلک مشران کشران ټول په یو ځای کې د چینار لاندې راټولېږي چې دا یو ډېر پخوانی دستور دی چې تر اوسه پورې لا هم پاتې دی او په دې کلي کې همدا دستور په ډېر ښه شکل باندې پالل شوی دی ومو غوښتل چې همدې چینار ته راشو ځکه دلته ډېری مشران ناست دي پخوانۍ قصې کوي اوسنۍ هم کومې موضوعات چې په کلي کې رامنځته کېږي هغه له یو بل سره پرې بحث کوي زه کوښښ کوم چې د همدغه موضوع په تړاو باندې چې له کابل څخه موږ یې تر دې ځای پورې راوستلو د همدې تراژدۍ په تړاو باندې چې دلته کومه ترسره شوې وه په دې تړاو باندې د دوی له مشرانو سره خبرې اترې ولرم د دوی له خولې هر څه در واورم چې دلته څه تېر شوي او څه ډول رامنځته شوي او
په دغه چاپه کې چې د امریکایانو او د ناټو د ځواکونو لخوا دلته ترسره شوې وه، دلته څومره کسان د دې سیمې شهیدان شوي وو او په څه ډول باندې دغه ټول موضوعات کوښښ کوم چې دلته په دې باندې د دې سیمې له مشرانو سره وغږیږو. ما په څنګ کې چې کوم مشر تاسې ګورئ حاجي صاحب همت خان د همدې کلي یو سپین ږیری ده چې په ډېری موضوعاتو کې دوی نو دلته حاضر وي او اکثره په یو موضوعاتو چې کوم مشکلات راپېښېږي او یا هم له پخوا څخه څه پاتې نو کشرانو سره په هغې باندې غږېږي او یا هم د خپلو همزولو سره له دوی سره په همدې موضوع باندې خبرې اترې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. همت خان کاکا څنګه یې؟ ښه شکر د خدای. صحت مو ښه دی؟ خوشحاله اوسئ، مننه. که دا راته ووایئ چې دغه پیښه څه ډول رامنځته شوې وه، تاسې د لومړۍ ورځې تر اخره پورې دلته موجود وئ، دغه شهیدان مو دلته په خپلو لاسونو باندې دفن کړي، خاورو ته مو سپارلي دي، دلته دغه پیښه څه ډول رامنځته شوه په ټوله کې؟ پیښه دغسې رامنځته شوه چې د شپې 10 بجې وې چې دغه تیاره راغله، تاوېدله چې پس ته مې کتلې زه مریض وم چې یو 2 ډزه وشو، نو تیارې ته نږدې نه وې کېنې، تیارې داسې لرې کېنولې وې چې 2 ډزه وشو. ما دا ډزې څنګه چا وکړې چې پسه دا ډزې را زیاتې شوې و باندې یې راووت چې ومې کتلې چې دلته ډزو ډوز د پورې ډزو ډوز د تیاره را ټیټېږي، ورپوها را ټیټېږي، را ټیټه شوله، تیاره چې را ټیټه شوله بس انډیواله ډز یې هغه شو قوي شو، خو دا خلک ټول وډار شو چې دا چاپه هغه ده، دا تالاشي ده، چې ده امریکایان دا نور یو به نیم کېدل، د خلک خبرېدله. حاجي صاحب که دا راته ووایه چې مخکې له دې چې دغه موضوع رامنځته شي، تاسې ویل چې ډزې شوې، د ډزو نه مخکې دلته داسې څه تاسې لیدلي وو چې تاسې داسې شکي شوي یاستئ پرې چې دلته شاید یو موضوع رامنځته شي او یا هم دلته په دې کلي باندې یو پلان، یو ترتیب موجود؟ نه دغه هغه باندې موږ اول چاپه چې راغله موږ په دې پوه نه وو چې دا چاپه وهي یا دا دي هغه دي، که نه، خو چې 10 بجې وې انډیواله بس دا 2 ډزې وسوې چې علاقه ته ډېرې سولې، خو ډزو ډزو څوک وتلی هم نه شو چې هر چا به له کوره چراغ به ولګ هغه یې ویشته، فکر دی کوره باندې شی نه پرېښود، خو دوام یې وکړ تا له 4 بجو پورې. 4 بجو کې یو غټ ډز وسو چې ډېر دا وطن یې وښوروو، نور دا تیارې هغه چې کته راغلې هغه شهیدانو سره چې اوس شهیدان مړي دلته کېناستلې او دا خلک ورغله کته باندې، نو څوک نشي وتلی. دغه محمد عالم یې کو دغلته کته و چې راوتلی و، چراغ ورسره وویشتلی و، خو چې موږ راوتو ما ورته ویلې دې بچیانو ته هم چې ووځئ چې دا د پتنګ د موږ د تره زوی دغه پلار و د ده په کور به چاپه وي، فکر دی دا، نو دا ورشئ ورته. هغه مې زمون راووتو، خو زنانه او مردان ټول راووتو چې دلته راغلو، دغه سړی المر نومېږي، د المر په کور کې دا خلکو دا پتنګ هم ورسره و، میلمانه و، خیښان و، خامۍ خلکو، چې دلته دا چاپه په دې ځای باندې ده، دې ځای باندې ده، دا شهیدان باندې هم پراته دي، دننه هم پراته دي، او دا کور یې همداسې غونډ بل مخ راړولی ده. بعد هغې دا شهیدان موږ راټول کړو، کله نور هم خبر شو، راټول هم کړل، ته واچول انډیواله 14 دانې شهیدان وو او 2 دانې زخمیان څو. حاجي صاحب تاسې ویل چې کور په بل مخ باندې راړولی و، څنګه بم ورته ایښودل شوی؟ نه بم نه، یو پټۍ د دای ته چارپیره کړې وه، هو یو پټۍ وه داسې چې چارپیره کړې ده، بل چاش به ورکوي دې کې هغه هو. تاسې بیا څه وخت خبر شولې چې دغسې واقع شوې ده؟ تېره شپه موږ په کلي کې چاپه وه، ځکه د کور نه د وتلو چا جرأت هم نشو کولی، تاسې ولې وویل؟ نه جرأت یې وکړو چې وبوتې رڼا سو اوښتې نه پرېښودلې. تاسې څه وخت بیا خبر شوئ چې په کلي کې دغسې موضوع رامنځته شوې ده، یو کور په بشپړ ډول باندې له منځه تللی؟ وایم دا چې تیارې راغلې کوزې کېناستې، خل لاړ، موږ ورته راووتلو، ولې خو دا کله خو نږدې ده که نه دلته موږ ته چې راغلو شهیدانو ته راغلو، دا راباسه خاورو نه، دا راباسه، دا راباسه، دلته اچوه، دا ټول هم راټول کړ که نه، فکر دی دا د هغه وخت وضعیت که راته ووایې څه ډول وضعیت په دې کلي کې موجود و؟ وضعیت هېڅ ژوند دی، دا غریب خلک دي، مالداري دي، نه ته
طالب و نه بل څوک نه بل څوک هېڅ څوک هم نه و. هغه حیاتان مخکې هم راغله د وکتلې چې ولکه دروازه لري انډیواله پردې ورته اچولي دي. خو چې ظلم بې باندې وسو دا کفارو کارو دا خلک یې تباه کړل. پوه نه شوئ چې دا څوک وو، داخلیانو، خارجیانو، نه څوک راغلي؟ امریکانیانو ټول امریکانیانو او داخله به هم کوم یو پکې وو، مخصوصان به هم پکې وو، خو اشفا نو څوک ورته نږدې راته اوښتي که نه نه پرېښودې. خو دوی چې لاړ موږ شهیدان راوکاږل د دې خاورو د لوټو نه. ټول څو نفره شهیدان شوي په دې پیښه کې؟ خو 3 زخمیان او 14 شهیدان. هغه نو بس دغه خلکو دا ډېر غریب خلکو او داسې واقع دې نه مخکې نه وه چې موږ دلته خلکو یا جنګ و یا دل و چې نه و دلته. دا غریب خلکو چاپه پرې راغله انډیواله ټول یې تباه کړ. ما د دې کلي د وضعیت په تړاو باندې پوښتنه وکړه. کله چې دلته چاپه ترسره شوه، یو کور په بشپړ ډول باندې په بم باندې بم باندې والتو. له هغې وروسته دغه څیره د کلي په کوم ډول باندې شوې وه؟ ځکه کله چې یو پیښه په یو ځای کې ترسره کیږي، کله چې ځي سیمې ته د خلکو په هغه څیرو کې هم تاثیر لیدل کیږي. هغه څوک چې له بل ځای نه راځي هلته هم په هغې کې تاثیر. د دې کلي هغه د خلکو وضعیت څه ډول و؟ د دې کلي وضعیت په کوم شکل باندې و؟ وضع نو دغسې وشي نو چې 15-14 خلک په وجا کې مړه شي نو د هغې وضع بیا څه رقم وي. بیچاره ټول په اوښو باندې ککړ و انډیواله او بده ورځ وه. یتیمان اوسه پورې یتیمان شته ده. دغه ټول یتیمان اوس غټ شوي دي او ډېره سخته ورځ به نو هغه ورځ به موږ څنګه کړې وای. اوس هم نه کېدله او وطن یې غونډ را وران کړ. بس نور خلک له شپې به وتل، بیا ډارېدل چې بیا را باندې را نه شي. یعنې تر ډېر وخته پورې ډېره وخته پورې د دې وجه د کلي تښتېدل خلک چې بیا را نه شي روانې. هغه خلک چې په دې کلي کې اوس هم اوسېږي یا مشران دي، سپین ږیري دي، ستاسې همزولي دي یا تاسې هستئ، کله چې هغه ورځ در یادېږي څه په ذهن کې درته راځي چې څه ډول ورځ وه دغه؟ د دې کلي کې به دغه ډول پیښه رامنځته کېدل څه ډول وه؟ ډول یې دغه و چې یعنې د قیامت یوه علامه وه چې په دې کلي باندې راغله. فکر ده په دې کلي باندې د قیامت علامه راغله چې نه وړکې ساه وه نه په هغې کې ټول دغسې تره کېدل او دغه سیاسر یې واخیست هلته بله کوټه کې واچولې او دا نارینه یې راټول کړو 5-8 دانې بوتله کته جلباته بندیان یې بیولي بندیان یې بوتلو هغه یې بوتله بیا 4-5 ورځې وو بیا راخوشې کړه تحقیقونه یې تېنه کړي وو او کته جلباته یې بیولي وو. نو وطن کې نو چې 14 نفره وطن کې مړه شي دغه وطن به بیا څه مزه و نو له اوسه پورې مزه نشته ده چې دا وخت رعایت کړي، دا واقع رعایت کړي، دا ظلم رعایت کړي. 14 نفره یا 15 نفره په یو ورځ باندې خاورو ته سپارل دا هم ډېره سخته دا ډېره سخته دې کلي ته چې زه ګورم ډېر وړوکی کلی دی، غټ کلی نه دی. نه وړکی کلی دی خو داسې امکانات هم نشته چې د دفنېدو لپاره یا د قبر کیندلو لپاره ماشینالاتو نه کار واخیستل شي یا بوکلین راوستل شي یا نور څه. د شهیدانو په دفنېدو کې چا سره مرسته وکړه؟ نږدې کوم کلي چې موجود و څوک مرستې ته راغله؟ هو دا لنډ یې شینکي را سره وکړه، دا خلک ټول راغلل. فکر ده دا د شینکي خلکو داسې نظام خیل او داسې سوداګان او کته کم شینکی غونډۍ کلی دا خلک غونډو ته راغله. ګوره دې خلکو دا قبرونه او پورته حاجي خان خیل او داسې دا خلک راغله. ګوره دا راغله قبرونه یې مو وهله او مړي م دفن کړه انډیواله بیا دلته هم ښخ کړو. موږ چې راتللو دلته یوه په مخکې د لارې په سر باندې یوه هدیره ده چې ملګرو وویله ده هدیره د شهیدانو د هدیرې په نوم باندې یادېږي. هو همدغه شهیدان دي، د همدې واقعي شهیدان همدې واقع شهیدان دي. هو دلته خو هدیره نه همدغه هدیره د دغو شهیدانو نه جوړه سوه، همدغه ځای کې م ښخ کړه. شهرداري م ته هغې کې وخودې خو کړه. نو ټول همدلته دي بېچارهګان او بچیان یې اوس هم یتیمان دي یا خو دا خو سیاسره یې پاتې دي. درنو لیدونکو ځینې واقعیت داسې وي چې تر ډېره وخته پورې په ذهن کې پاتې کېږي. زه چې د مشرانو سره ناست یم کېدای شي دغه ورځې هغه هره ثانیه او هره دقیقه د دوی په ذهن کې پاتې وي او شاید تر هغې پورې چې دوی ژوندي وي دا له دوی سره پاتې شي. او هغه کسان چې اوس ځوانان دي او موږ په څنګ کې ناست دي کاکا په خوله چې دوی په دغه پیښه کې یتیمان شوي وو.
که هغه ورځ یادوي نو شاید ډېره ورته سخته هم تمام شي. په یو کلي کې د 14 تنو شهیدانېدل او هغه هم په یوه شپه باندې. هغه کلی چې آرام دی او خلک یې ډېر په خوښۍ فضا کې له یو بل سره ژوند تېروي، په آرامه فضا کې دا اوس چې زه ناست یم نو د سکون احساس دلته له ورایه کېږي. په تېر کې هم د دې کلي د وضعیت هم دا ډول، خو یوې شپې هر څه بدل کړل او دا کلی د غم په ټغره باندې کېنو. زه کوښښ کوم چې د دې موضوع په تړاو باندې له نورو مشرانو سره د دې کلي هم خبرې وکړم. زما په څنګ کې د دې کلي ملک ناست دی. زه له دوی سره د دې په موضوع په تړاو باندې خبرې کوم ځکه دوی ملکان دي او په دې موضوع باندې دوی ښه پوهېږي. دلته رالوی شوي دي، د هر یو شخص سره دوی پیژني، له هر چا سره یې ځانګړې اړیکه پاللې ده او همدا ده چې دوی دلته په دې کلي کې د ملکۍ هغه حیثیت غوره کړی دی او ډېری مشران خلک دلته دوی ته په دې احترام باندې قایل دي. ملک صاحب که په لومړیو کې زموږ لیدونکو ته ځان ور معرفي کړي، ستاسې نوم څه شی دی او دغه کله چې اوس دلته پکې موږ او تاسې ناست یو کله راغلي یاستئ؟ مشران مو دلته اوسېدل یا همغه مشرانو دلته راغلي او دا کلی آباد کړی او څه ډول؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما نوم شیر محمد د حاجي صاحب شاه محمد زوی یم. له څو پیړیو نه موږ دلته اوسېږو چې موږ نیکه ماته قصه کړې ده چې موږ اصلي د کټوازي خو بیا راغلي دلته یي او خو د څو پیړیو پخوانۍ خبره ده او دا ملک یې موږ پدري ده او دلته پکې اوسېږو. یعنې دلته د نیکونو راهیسه دلته آباد شوي یاستئ، بیا د هغې نه وروسته چې کله ستاسې مشران راغلي هغې نه وروسته نو دا کلی لږ زره ستر شوی دی، غټ شوی دی؟ بالکل. اول 2 کوره وو دلته موږ، یو ما په یادښت باندې اول یو کور نور محمد نومېده او بیا وروسته یو عبدالخالق بابا و، یو ګل محمد بابا و. ما پلار نه پوښتنه وکړه دا چینار یې تا یادېږي؟ دا ته چې ورته ناست یې هغه ما ته دا وویلې چې ما پلار نه پوښتنه وکړه، هغه ویلې چې دا یې ما نه یادېږي چې دا ما ایښی، دونه سابقانۍ خبره ده. یعنې ما پلار د 97 کلو په عمر باندې وفات شوی نو بابا به مې څو کلن نو د پیړۍ خبره ده. او موږ دلته راغلي پخوا 2 کوره و، هغې نه اوس دغه د وګوره غونډ کلی ده. بیا نو بعد له هغې نه دلته ما پلار مشر و، دا مې کشر کاکا د له پلار نه او دغه مې ټول کاکاګان دي، دا نور مې د تره زامن دي. یعنې دې کلي کې داسې څوک نشته چې بېګانه وي؟ نه ټول خپل بیخي یو خپل خلک یې سره. یعنې 2 کوره دلته یو ور راغلي او بیا نور هغې نه دا کلی ستر شوی دی، غټ نو شوی دغه دی. د ترونو بېلتون چې ده ما نه به کوم کال مخکې سوی، نور موږ سره د یوه کور خلکو سره یو هغه خلک یې سره. شیر محمد که په دې اړه راته وغږېږي چې دلته دا خلک چې اوسېږي د دوی یو بل سره ناسته پاسته غم و ښادي دا هم سره شریکه ده؟ نو بالکل شریکه. کورونه چې کله غټېږي لږ زره ستر کېږي یا پراخېږي، ځوانان ماشومان راځوانېږي نو کله نور هم ورسره غټېږي. بالکل. حتما په کلي کې یوه خبره تېره او زیاته هم شاید راسي، خو بیا هم مشران چې تاسې غوندې موجود دي نو هغه ستونزې حلوي. د دې کلي د خلکو له یو بل سره اړیکه څنګه وه په هغه وخت کې چې دغه واقعه راپېښېږي د هغې څخه مخکې؟ ناسته پاسته څنګه وه؟ د کلي دستور څنګه و؟ بیخي الحمدلله. داسې درته وایم چې دغه کم خلک شهیدان کړي دا ټول د دې کلي خلکو یو څه میلمانه له تاپې احمد بیک نجراو نه راغلي وو. دلته میلمانه وو چې پخواني هغه یې موږ دلته کلیوال یو څه کوټې اوس هم شته خو هلته یې ځمکې اخیستې دي. نو دا خبره پکې نه وه د ورانښت او یا د ښه او د بد او ډېر ښه دستور و، مړی ژوندی که شپه یي که ورځ وي هغه وخت کې و که اوس و، که چا باندې غم یي له شپې ورته رسیدګي کوو، که ښادي هم د شپې او د ورځې ورته کوو. او دغه هم چینار ده او دغه هم دیره ده او هغه مسجد ته ټول ښه په اتفاق او په اتحاد سره وو. خو چې کله موږ باندې چاپه وهل کېدله 2 ورځې مخکې ډرون ګرځېدل او د هغه رو سم او ښه بد یې ټول تعقیب کړي وو. بعد له هغې نه چې کله چاپه راغله او تیارې په ګون لکۍ یا شاوخوا کې کېنولې او پیاده دلته راغله او حتما داخلي ورسره و چې رهنما یې و او اوس سپېشل پوسټ له میدان هوایي د جلال آباد نه راغلي وو، ننګرهار نه. دلته چاپه چې ووهله یو جیي نو هر سړی چې له کوره راوته دره بهر یې اورېده خلکو داسې احساس نه کوو چې زموږ کلي ته به ولې چاپه راځي. نه دلته طالب شته او نه موږ بدخلافه خلک یې دلته شته. ستاسې خبره په بخښنې سره نیسم، تاسې ویلې چې سپېشل فورس او د جلال آباد نه راغلي وو.
څنګه وپوهېدل چې د جلال آباد نه راغلي وو هغه کسان چې دوی له ځان سره وړي وو هغوی درته دا کیسه او وکړه چې کله دې جنه 9 نفره هلته ځان سره ویوړل او بندیانو بیا دا خلک چې ورغله هغه یې بیرته راخوشي کړل نو موږ پوه سو موږ څه ویلې چې دې پورې تورا بیزن د فرانسیان راغلي چاپه یې وواله نو بیا چې کله دغه بندیان جلال آباد ته وړي و موږ پوه سو دا سپیشل پوس دلته فرانسویان اوسېدل په هغه وخت دلته د پورې بیز کې دا تګاو د کاپیسا ساحه چې و دا د فرانسیانو په لاس وه خو چاپه له جلال آباد نه سپیشل پوس راغلی تاسو د ګوون یادونه وکړله شاید ډېری لیدونکي زموږ ورسره اشنا نه دي د نوم سره ګوون غر څومره فاصله لري ګوون دغه غره نه خواته د ګوون کلی د غر ده او دغه کوزه پوزه چې معلومیږي دغه تاسې دغه د کوزې د کم انځري یو وژۍ د هغې نه هغې خواته ګوون ده او دې خواته انځری ده ښه ډېر ښه که دا کیسه راته وکړې چې په هغه شپه باندې څه پېښ شو او څه ډول رامنځته شو دغه کیسه که راته په تفصیل نو اقلا 10 یا 11 بجې دی کلي باندې چاپه ووهله غونډې ځان جای په جای کړی و چې هر سړی له کوره راوته دا خلک مالدار دي چې در بهر سو چې یاره یا چې راغلله او دا غل ده یا زناور د مال بیا یې چې راوته و هغه یې شهیدوه او اقلا چې راغلي وم دغه یو ځای کې دغسې راپور ورسره و چې دغه خلک په دغه ځای کې دي چې بعد د حادثې ځای به بیا ووینو سره نو هغه ځای ته چې ورغلل او خلک یې رایستل او اته نهه یو ځای شهیدان کړه او نور چې هر کور نه راوته 3 په یو کور کې شهیدان کړي 3 بل کور کې شهیدان کړل مثلا یو یې بل کې شهید کړي یو یې بل کې شهید کړه په حضور د دې باندې چې دغه هلکان ما ته وښودې چې دغه زمن دي هغه وخت کې ماشومان وو چې یو هغه ده او یو دغه ده تاسې راشئ تاسې دلته کښېنئ خو تاسې راشئ چې د راځئ زما په څنګ کې کښېنه دغلته کښېنه کښېنئ ته راځه لکه دلته کښېنه ښه دا په هغه وخت کې ماشوم و د ده پلار یې کور نه رایستلی و ننه په کور کې ویده و او مور یې ورسره وه چې کله بیرون رایستلی و بیرون یې د دروازې په مخ کې کښېنولی و او همدلته په خپل کور کې داخل کې شهید کړی دغه 9 نفره چې تاسې وویله چې 9 نفره په یوه کور کې شهیدان شو دا څه ډول شهیدان شو کور ته کوټې ته ور ننوتي وو که نه یو نفر یې نه یو نفر یې رایسته دی په کوټه کې و او یو بیرون رایسته و هلته یې پوښتنه ترېنه کوله چې پلانی پېژنې هغې ویل نه همالته یې وشته و شهیدوی یې او بیا یې دا ټول چې شهیدان کړو دا نورو کورو ته خو خلک و بیا یې د ده پلار چې رایستلی و بېرته ننوتلی و غالبا بیا یې ملته په کور کې داخل کې شهید کړی و جمال نومېده ډېر مجاهد سړی و تقریبا د روسانو وخت کې په کوهسافي کې هم ډېر جهاد کړی و او د ده پلار چې و وزیر نومېده بیا یې یو ورور دیده او یو یې بابا چې مادري بابا یې و او یو یې هغه پلار دا یې 3 واړه په یوه کور کې شهیدان کړي یعنې داسې خلکو باور دی راځي چې بېګایي به یې راوړله سبا مازدیګر به یې که کار وکړه ډوډۍ به پیدا کوی سو که نه نه به سو پیدا کوو دونه غریبت اوس هم دا یتیمان دي موږ په کلي کې دلته 4 کوره دغه مسجد کې امام ته مولوي صاحب رحمت آغا نومېږي هغه ته حق ورکوو خو 23 کونډې موږ دلته لرو تاسې د 23 کونډو خبره وکړله واقعیت هم په خوله ویل شاید ډېره اسانه خبره وي او په حقیقت کې که چېرته د هر یو کور ته ګورې د هغوی ژوند ته ګورې هغوی ګزاران ته ګورې د هغوی مصارفو ته ګورې او د ژوند دغې چرخې ته ګورې نو شاید ډېری خلک چې په خپلو سترګو یې وګوري شاید د هغوی ته د تحمل وړ نه وي که څوک چېرته له خپل ځان سره قضاوت وکړي ډېره سخته خبره ده ځینې وخت کلمات ورک شي چې یو څه په یو موضوع باندې څوک ووایي ځکه په دې کلي کې په یوه شپه باندې دومره شهیدان کېدل دومره خلک وژل کېدل او هغه هم بې ګناه دغه 9 نفره تاسو یادونه وکړه چې په یو ځای کې وو 2 په بل ځای کې یو په مسجد کې 3 په یو کور کې 3 په بل کور کې تقریبا ټول 14 نفره راځي چې حساب یې وکړي دغه 9 نفره څه کاره وو دلته د څه لپاره دې کلي ته راغلي وو میلمانه تاسې وخت یادونه وکړه کاکا سره وغږېدلم دوی د کوم ځای وو اصلا که دغه موضوع باندې راته وغږېږي چې دغه خلک څوک وو دغه خلک چې دي دا یې موږ کلیوالو اوس یې په تپه احمد بیګ په نجراو کې ځمکه اخیستې ده یې موږ دوستان هم دي راغلي وو دغه یې موږ کاکا پتنګ چې و ده سره یې خیښي کوله د کوزدې پروګرام یې وش ډوډۍ یې هلته خوړلې وه له شپې دلته راغله د ماستې ملاستې لپاره دغه المر اکا چې و دغو خلکو سکنی تربور و دلته راپورې وته چې دلته شپه وکړي او څملي
دا داسې خلک وو چې نه په طالب کې لاس لره نه چا سره ارتباط لره او عوام خلک وو. نن یې زمن هم چې پاتې دي دغه لا اوس په امارت کې د پلار په سر باندې هلته ده چې پلار یې شهید سوی ده، که نه هغه ټیم کې دی وړکی و، د جهاد هم نه و، او دغه څوک یې چې شهیدان کړي دي دا ټول عوام خلکو سهار به کار ته تلل، لندې منطقه کې یې تا مزدوري ما مزدوري د بل به یې کوله، یو میل ډوډۍ به یې مازدیګر خپل اولاد ته پیدا کوله او دقلته به یې راوړل. داسې سړی هم شهید کړی ده چې 3 ورځې په پنبه باندې خوله کې اوبه ورڅڅولې چې اوبه یې تېروی نه سولې، هغه هم شهید کړی و. په دې چې یو کلی هغه وخت کې اوس موږ 40 کوره یي، کیدای شي هغه وخت کې موږ یا 10 یا 12 کوره وو. په 12 کو چې 14 شهیدان کې پاتې بچي سي، خو نیم په ایران کې وو چې څوک ژوندي و هغه په ایران کې و، چې پاتې و هغه شهیدان سوي. یعنې دلته په دې کلي کې ځوان نه و پاتې نه د هغه 3 نفره چې په یوه کور کې شهیدان کړي دي د هغه یو سرپرست ورور په ایران کې و چې په اندازه د ده و، بیا له ایران هلکانو ورته چنده کړې، دی دلته رالیږلی چې د کور سرپرستي یې نه وای هغوی تباه کړي. د دوی پلار هم همدا رقم ته یو پلار یو مادري بابا یو ورور چې دا تېن هغه وخت کې داسې یو ماشوم پاتې و چې د کور سرپرستي خو بیخي نه سوه کولی یو ماشوم. ملک صاحب وخت ما چې دا پوښتنه وکړه په دې خاطر باندې مې پوښتنه وکړه د دغه 9 نفرو له حاجي صاحب سره هم چې غږېدلم په همدې موضوع باندې. مقصد دا دی چې ځینې وخت یو موضوع چې موږ لیدونکو ته وړاندې کوو شاید د هغوی شک او تردید په دې موضوع باندې موجود وي او شاید یو موضوع ته په یو ساختګي شکل باندې وګوري، ووایي چې شاید دا موضوع دغسې نه وي. تاکید مو په همدې خاطر باندې چې وپوهېږو چې دغه 9 کسان میلمانه چې راغلي دا د څه لپاره راغلي، چې لیدونکو په ذهن کې د شک هغه ذره هم پاتې نشي. دغه خلک چې دلته ناست دي ټول د یو کلي خلک دي او که چېرته یوه خبره څوک تېره کوي نو حتما کلیوال ورته وایي چې نه دغه موضوع داسې ونه وه داسې وه، د همدې موضوع لپاره. که دا راته ووایي ملک صاحب چې دغه ځوان چې اوس زما او ستا په منځ کې ناسته دلته د دوی عمر په هغه وخت کې څومره و، تاسې به کتلی و لیدلی به و؟ یاره تقریبا 7 کلو به و، ډېر به غټ نه و. 7 کلو خو مشر زوی یې دا ده، دی مشر زوی دا د جمال واکس د 4 کاله په تاریخ چې لیکله 2008 کال. او یعنې ما داسې ویلې د ده بیا ده نه وروسته بیا 2 واړه ورونه یې نور دي. او د 9 نفرو په حساب باندې تا پوښتنه وکړله که څوک شک و شوبه کوي دغه ادرس ته موږ په تاپه کې په باګرام کې داخل دلته یې موږ کلی وړکی ده چې چا لږ پیسې پیدا کړي یا یې مال و خرڅ یې که هغو هلته ځمکې واخیستې خو دي یې موږ کلیوال دلته هغه په دې ارتباط نه و راغلي چې یا طالبان و یا دلته کومه جلسه وه یا کومه خبره وه. دغه یې ما کاکا تلی وغه جینۍ دسمال راوړی و زوی ته او هغه خلک دلته راغلي و دې جینۍ دسمال وړ خپل کلي ته بېګایي شپه یې دوستۍ په حساب دلته راغلي وو او د تګاو د خلکو خبره ناره یې و دلته راغلي وو. دغه سبایي که شپه یې دغلته دی پاتې سوي وی او شهیدان سوي نه وی، سهار یې خپل ګل اخیسته او کور ته یې و. ډېره زیاته مننه ملک صاحب. درنو لیدونکو د دغه ځوان سره هم خبرې اترې کومه ځکه دی په ډېر کم عمر کې له پلار نه پاتې شوی دی. غواړم له دوی سره خبرې اترې وکړم چې په هغه وخت کې د دوی د کور هغه وضعیت څنګه و، هغه موضوع یې تر اوسه پورې په ذهن کې شته و که نه. که دا راته ووایې چې هغه وخت دې یادېږي څومره عمر دی او دغه کلی هغه یو وخت چې کومه بده واقعه وشي تر ډېر وخته پورې په ذهن کې پاتې کړي، هغه کوچنیوالی یا که لویوالی، هغه وخت ستا یادېږي؟ یاره کم کم خو مې یادېږي، داسې خاص نه. ډېر دې نه یادېږي؟ ته د پلار کشر زوی؟ نه زه یې مشر زوی. مشر زوی. مشران چې دغه موضوع په تړاو باندې خبرې کوي یا ستاسې د پلار په تړاو باندې غږېږي څه احساس کوي په هغه وخت کې؟ موږ داسې یو احساس کوو که نه چې لکه خاص هغه کیسه موږ ته د پلار مطلب نه یادېږي چې موږ پلار څه رقم ته اوسېدلی او د کلي کې څه رقم زندګي کوله. خو کله چې داسې مشرانو نه اورو چې موږ پوهېږو چې زموږ پلار یو ښه زندګي دلته تېره کړې. کله هم داسې تصور دې کړی ده چې که چېرته مې پلار ژوندی او زه رازلمی شوی وی؟ داسې ورځ نشته چې ویې نه کړم. ذهن ته درېږي خامخا کله چې د شهیدانو هدیرې ته لاړ شي او هلته درېږي څه دې سترګو ته درېږي؟ والله ډېر شیونه یې سړي زړه ته راځي، څه به ووایي خو هغه بس
هغه وخت اوس تېر دی خو موږ به داسې وایو که نه که د موږ پلار وای داسې لکه د خلکو چې سره هم زندګي وي حسابي نه وي نو که نه نو موږ هم داسې احساس کړو چې زموږ پلار ژوندی وای همداسې به موږ هم وو. د کور د مصرف یا د خرچې د برابرولو لپاره په هغه وخت کې چې مسؤلیت تا ته در غاړه شو کوچنی وي یا هم شاید په هغه وخت کې تاسې دغه موضوعاتو باندې نه پوهېدل کله چې رالوی شوې مسؤلیت در غاړه شو څه ډول د کور مصارف پوره کول څه شی مو کول؟ خو داسې د موږ بابا ژوندی و پوه شوې کله چې موږ بابا ژوندی و تر ډېره حده څو کلونو پورې دغه مطلب د موږ مسؤلیتونه ټول هغه پوره کول. خو هغې نه وروسته تقریبا د 15 یا 18 کاله کېږي یا کم زیات چې دونه وخت کېږي موږ ته پاتې شوی یم الحمدلله شکر د ښه زندګي تېرېږي. خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ. ملک صاحب موږ او تاسې به هغه ځای ته ورشو کوم ځای کې چې دغه پیښه رامنځته شوې وه لیدونکي هم باید دغه سیمه وګوري چې په کوم ځای کې څه رامنځته شوي. درنو لیدونکو تاسې د همدې کلي یو څو انځورونه ګورئ. زه له ملک صاحب سره مل ځم هغه سیمې ته چې دغه واقعه پکې رامنځته شوې وه او هغه کورونه یو په یو باندې ګورو چې د دې کلي وګړي پکې شهادت باندې رسېدلي. کور دا چې دلته پکې 9 نفره شهیدان له هغه کوټې نه راایستلي وو دغه ځای کې شهیدان کړي وو. هغه 9 نفره چې تاسې یادونه کوله هغه له دغې کوټې نه وو دغه ځای کې شهیدان کړي وو. دا اوس هم دلته دغه بیرغونه او دلته خلک راځي او زیارت دی د شهیدانو دغې کوټې نه راایستلي. دا کور پخوا دا غونډ کور دا هغه سره پورې کوره دا غونډې ښې کوټې وې داسې کوټې وې لکه دغسې کوټې وې دې نه هم ښې کوټې وې دې نه یې غونډې یو لاین غوندې ریموټ غوندې چې تاو کړی و بیا یې انفجار ورکړی و دا هم دغسې غونډې هواره کړې وې دا ښځې غونډې تړلې وې حق هلته یې وړې وې دستبند یې ورته اچولي وو نران یې دلته شهیدان کړي وو کم نران چې و هغه خو یې ځان سره وړي وو او بس دغه دا داسې ښې شوقي ښې کوټې وې دا داسې کوټې وې 10 وې که څو کوټې وې غونډې دغسې هوارې کړي دا باره ګوره هغه سره را چاپېره دا ټولې کوټې وې. دا اوس دوباره نه دی آباد شوی؟ نه 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 دا دا هم دا مغه کوټې دي دا یې میمن خانه وه دا زیات یې د مغه وخت مرمۍ م کېدی شي دلته چېرته جایونه یي او لګېدلي ده ګوره دا هم لګېدلې دا مرمۍ ده دا مرمۍ دي داسې دلته لګېدلي دي او هغه سوي بیا یې نه دا ټولې مرمۍ دي چې لګېدلي دي. دا تر اوسه پورې هغه اثار دغه ځای باران وهلی ده که نه دلته مرمۍ ډېرې وې دا اوبه پرې راغلي ته هغې خاصې د هغه پرې رسېدلي دغه هم همغه د مرمۍ تر اوسه دا مرمۍ ده دغه مرمۍ دي دغه هم ده دغه هم ده دلته هم لګېدلي دي دا ګوره د هغه یې چې راغورځولي خو هغه د هغه څو کاله ووتل د هغې راهیسه تر اوسه پورې دلته نه چا زندګي کړې ده نه چا ژوند کړی نه خو اوس یعنې کې غونډه یې هواره کړل نو چیش باندې به زندګي وکړي کابل کې مهاجر پراته دي. کامرمن که له ما سره لږ زره ملتیا وکړي او دا هم تاسې کتلی شئ دلته هم یو نفر شهید شوی ده چې واقعیت هم یو داسې واقعه دلته تېره شوې ده چې په کلماتو شاید ویل ډېر اسانه وي خو کوم ځایونه چې اوس مونږ ګورو نو ډېره سخته ده او دا هم همغه مېمهخانه ده دا همغه مېمهخانه ده دا د مغه وخت بوټان دي د مغه سړي چې شهید سوی ده دلته ایښي دي ښه دا د مغه سړي انور نومېده د مغه بوټان دي چې شهید سوی و ګوره چې شکېدلي هم دي دا ځایونه یې وګوره او له اوس همسې ایښي دلته خو بس هغه شهید سو نورې دا خلک د ګوره دا ټولې مرمۍ دي اول هلته لګېدلي هغه ګوره شاته مرمۍ چې هلته لګېدلي د ګوره دا مرمۍ دي هغه مرمۍ دي لږ روښنایي کوم دې ته درنو لیدونکو تاسې ته کتلی شئ تر اوسه پورې دا بوټان له څو کلونو وروسته تقریبا 18 شاوخوا کېږي اووه نه حساب کړه تر اوسه پورې دا همغه ډول پاتې دي چې دا د امریکا او ناټو هغه وحشت او دهشت چې دلته په دې وطن کې تېر شوی د هغې ښکاره څرګندونه ده چې
تر اوسه پورې د دې کورونو هغه پخواني د اوسېدونکي قرآن شریف د لا لومړي هم وخت بیرته په دې نه دي توانېدلي چې راشي همدې کور ته، او یا هم د دوی زړه دا نه غواړي چې دلته دې کور ته دې بیا راشي. دا هم تاسې کتلی شي چې هماغه وخت نه هر څه هماغه ډول پاتې دي. او لاندې هم دا تخته تاسې کتلی شئ چې دا وینو وهلې ده. او نوره ورسته سوې ده، نوره ورسته 17 کاله هم ډېر عمر 13 کاله ډېر عمر ده. بلکل فکر کوم چې نور اثار هم د مرمیو د هر څه دلته اوس هم ښکاري. څوک راننوتل او څوک راوتل، او یا هم دلته چې څوک راغلي وي. دا هم د همدې کور تنور دی چې د دغې واقعې نه وروسته ډوډۍ پکې پخه نه شوه، او داسې څوک پیدا نه شو چې دا یې اشپزخانه دلته بیا ډوډۍ پخه کړي. په دومره بد شکل باندې دلته دغه شاپه ترسره شوې وه. دونه وخت وتلی چې دا بوټي دلته پرې راشنه سوي هم دلته. یعنې هېچا بیا دلته زړه نه دی ښه کړی چې بیرته راشي او دغلته خپل کور دی بیا ورغوي. دلته هم ملک صاحب چې یو څه بیرغونه لیدل کېږي، د دې ځای په تړاو راته لږ معلومات راکړه. دلته هم څوک شهیدان سوي وو که څنګه؟ دغه کوټه د دغه اصلي کور والا دا نورې د زمنو کوټې وې او انبارخانه او اشپزخانه دا کوټې وې. د هغه سړي 3 دانې زمن و بغیر له د میلمنو نه. دغه سړی د دغه شخصي کوټه وه، دغې کوټه کې و چې انګورې راوتلې وه او دی یې د کونج کې وشتلی و. بیا ماسې کوټه غونډه چې دا ریموټ یې ته چاپېر کړی و، دا کوټې پرې راولېدلې وې چې هغه نور شهیدان یې راوایسته. دا نه و پیدا سوی، خلکو ویلې چې دا یې ځان سره بیولی. بیا 1 بجه د ورځې وه چې دغه خلک یې دا ځای وکنه او پیدا یې کړ، دا شهید یې راوایسته. نو دغه جنډې یې دې لپاره دلته هغه کړي دي چې دا شهید دغه کې 1:30 بجه اخر بیا آخري شهید هم دا پیدا سو، د اخرینه شهید او اخرینه شهید بیا دلته پیدا سو. ورځو وړاندې هم فکر کوم چې هغه د نورو شهیدان چې دلته موجود وو هغه هم باید لیدونکي وګوري. دا دغه ځای ده او 3 شهیدان په هغه کور کې سوي دي. 3 شهیدان دې نه پاس بیا 3 شهیدان بیا هلته سوي دي. یو هغلته سوی ده او یو دغه کور کې سوی ده چې هغه زوی سره یې تا مصاحبه وکړله او جمال نومېده. دا د دغه کور ده او دغه کور کې سوی و او نور شهیدان ټول دلته سوي. یو دا ناق هلته پورې سوی و، هغه پورې کلي کې و، د کاپیسا ولایت و، غلامي ناکا نومېده. د دې خلکو زوم راغلی و، میلمستیا د هلته و بچیانو سره و، چېرته تللی و اوزبین ته، هغې نه دلته راغلی و، میلمه و، بس هغه یې هلته شهید کړی. هغه یې هلته شهید کړی. سپین ږیری سړی و، د 70 کالو شاوخوا. ملک صاحب تاسې وویله چې دلته تقریبا چې ډېری کورونه هم دغه کور چې تاسې اوس یادونه وکړله، دغه کور ټول بامونه راغورځېدلي وو، ټول لړېدلی و. دلته د شهیدانو په راویستلو کې تاسې سره چا مرسته وکړه؟ څوک راورسېدل د کلي خلک؟ غونډ تګاو خلک موږ سره مرسته وکړله. تر اخندزادګانو راکته جنازې ته خواهین تر عمرخیلو نوروزخیلو خلک راغلي وو، خو مرسته چې وکړله اخندزادګانو راکته او له چینې کلي راپورته دې ټولو خلکو موږ سره په دې چې یو د جدي 2 تاریخ و په داسې یخ و چې بیخي چاته لاس نه ورټولېده. ټول قبرونه مغو خلکو وهلي دي، په جنازو کې هم را سره کومک سوي دي. عیناً داسې درته وایم چې یاره کېدای شي د ډوډۍ او د خوراک او د چکا کومک یې هم کړی، خو چا به زړه ته سوی و په هغه ورځ داسې ورځ وه چې بیخي چا ځان نه و په یاد، نو ډوډۍ اوبه به یې څنګه په یاد سوی. ملک صاحب ته چې خپله دغه ورځې په تړاو باندې کله فکر کوې او یا کله هم له دوستانو سره او یا هم د دغه پیښې قربانیانو د کورنۍ غړو کوم چې پاتې دي هغوی سره خبرې کوې، څه د ذهن ته راځي؟ څه تصور کوې هغه ورځ ستا په ژوند کې څه ډول یې ورځ وه؟ یاره ما ته په ژوند کې همدغه ترخه ورځ ښکارېږي، او بل دغه بعضې شهیدان چې سوي دي چې ما نه لږ مشران وو او یا یې ما همزولي وو،
د دغه هلک ابا او ما سره 8 کاله په یوه ځای کې اوسېدلی دی، په یوه کاسه هم ډوډۍ خوړلې، ما ترخه خاطره تېنده لیدلې. ولا چې هر ساعت دلته راځم او په یادېږي مې دا ټول شهیدان. خو د کلي رنګ یې داسې بدل کړی و چې تر 6 میاشتو پورې به کلي کې ګل دی په مخ او بېادبي دی ماپي، خره به د دیواله شاته تېرېده، خل به ټول تښتېده د غرو کې د هغه کې به پټېدل. داسې یو ترهاري ورځ وه چې ورور او زوی او پلار او ښه او بد نه پېژندل کېده چې وروره بیا راغله او موږ شهیدان یو تر ډېر وخت تر ډېر وخته پورې. عیناً داسې سو چې کله دغه شهیدان دغه ځای کې وسوله، بیا یې دغه چې کم پاتې وو او لږ ساه او روح پکې وو، دا غونډ لاړل ایران ته چې دا روح یې لږ بدل سي او لږ زره ساه واخلي. درنو لیدونکو، دغه ډول واقعیت په تېرو 20 کلونو کې د هېواد په مختلفو سیمو کې ترسره شوي دي. د دې ټولو واقعیتو یوه نمونه هم همدا ده. لکه زه چې اوس ملک صاحب سره ولاړ یم او دې موضوع باندې غږېږم، د ټولو چاپو هغه څه چې دلته رامنځته شوي د هغه په تړاو باندې فکر کوم، واقعیت هم ډېره سختې شیبې دي. زه خپلې خبرې نور نه غځوم. ملک صاحب دې ټولو موضوعاتو راته وغږېدل، دلته څه ترسره شوي او څنګه ترسره شوي. همداشان د کلي له یو بل سپین ږیري مشر سره هم زه وغږېدلم. تاسې د همدې کلي یو څو انځورونه ګورئ، د شهیدانو هدیرې ته هم ورځو، د هغې ځای انځورونه درته هم ورځو. امریکایي سپیشل فورسو په یوه شپه کې د انځیري څېره بدله کړه. له انځیري سره څنګ کې ټول کلي د همدې کلي د غم په ټغر باندې کېناستل. د دې کلي 14 تنه په یوه شپه شهیدان شول او دلته د ګاونډیو کلیو څخه راغلو خلکو د همدې شهیدانو لپاره ځانګړې هدیره جوړه کړله چې اوس همدا هدیره د انځیري د شهیدانو د هدیرې په نوم یادېږي.